$645 لکه افغانۍ او $3,215 پر سړک باندې پرتې په پیسو په بستو راټولېدل. دا واقعا زه په ویاړ سره وایم هغه مبلغ $645 لکه افغانۍ $3,215 هغه موږ ته نن د زابل ولایت مقام کې راته د والي صاحب، د قمندان صاحب امنیه، د علماو د شورا د مشرانو او کمیټه چې ټاکل سوې وه هغه پیسې موږ ته ټوله په پوره رقم باندې راته راورسېد. تېره ورځ د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ اړوند د ګاجوی په سیمه کې د دوه اراده موټرونو ترمنځ ترافیکي پیښه رامنځته سوې وه چې په یاده ترافیکي پیښه کې 5 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی و او د دې ترڅنګ 3 تنه ژوبل سوي وه. د یادې ترافیکي پیښې یوه ساحې ته زموږ امنیتي ځواکونو پر وخت رسیدګي کړې وه چې په یاده ساحه کې په یو اراده موټر کې د یو هلمندي سراب په څه اندازه پیسې موجودې وې او د دې ترڅنګ ځینې نور توکي وه چې د هلمند ولایت څخه یې کابل ته انتقالولې، چې زموږ امنیتي ځواکونو یاد مبلغ پیسې د زابل ولایت امنیه قومندانۍ ته پر وخت باندې راورسولې چې د امنیه قومندانۍ د رهبرۍ له لوري یو کمیټه ورته تعیین شوه. یاد مبلغ پیسې وشمېرل شوې چې 4.5 میلیونه افغانۍ، $3,215 او 2 پایې موبایلونه او د دې ترڅنګ ځینې نور توکي وه چې نن د زابل ولایت والي صاحب په هدایت باندې د هغې کمیټې چې تعیین شوې کمیټه وه د هغې په حضور کې او د دې ترڅنګ د زابل ولایت استخباراتو ریاست د استازي او د دې ترڅنګ د علماو شورا د استازي، د ولایت مقام د استازي په حضور کې ویا د هلمندي سراب ته یاد مبلغ چې موږ ذکر کړی و هغه پیسې او ځینې نور توکي شامل وه په دقیق او پوره شکل باندې ورته تسلیم شوه.